اسلامي امارت لوړپوړی غړی او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزي په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې د پوهنې وزارت باید د ښوونځیو د پرانیستلو پر وړاندې پراته خنډونه ژر تر ژره لرې کړي او په نن او سبا کولو دې د ملت او حکومت ترمنځ د واټن نه زیاتوي. ستانکزي دغه راز زیاته کړه چې د روانو ډېرو ستونزو حل لاره دا ده چې ټول افغانان له توپیره پرته تعلیم ته لاسرسی ولري، اقتصادي وضعیت ښه شي او عدالت تامین شي. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبرې چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې دلته په لسګونو په سلګونو فتواې موجود دي. زمونږ ملک لله الحمد جید علماو نه ډک ده، داسې علما دي چې د دنیا په سطح باندې جید علما دي، ټول په دې باندې موافق دي. باید زر تر زره تعلیم زمینه مساعده سي، زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص سي. ستانکزي دغه راز په دې غونډه کې پاکستان ته هم ګوت څنډنه وکړه چې د پورونو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو پر حیثیت لوبې نه کوي. نوموړي وویل چې د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان ټولې ستونزې درک کوي، خو اسلام آباد ته نه ښایي چې له نړیوالو پورونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان د وسیلې په توګه وکاروي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې امریکایي ډرون الوتکې له پاکستان افغانستان ته راځي او اسلام آباد ترې په میلیونونو ډالر اخلي. دا تیارې چې اوس ډرون راځي افغانستان ته راګرځي د یو سرې تخطي د افغانستان په قلمرو باندې کیږي. نن تاسو وینئ په افغانستان کې ډرون ګرځي، له پروسه کله چې افغانستان امریکایي عسکرتلی ډرون ګرځي، دلته ټاکو که هلته ټاکو که دلته ټاکو که معلومه نه ده څوک ولې چې څوک کوم ځای ده فلانی میست فلانی میست نه ثبوت نه بل ټاکونه کوي. دا خلاف ورزي ده دغه. مونږ خو د امریکا سره په مذاکراتو کې اوس هم ورته وایو چې څنګه دا شی ودرو، خو مونږ له هغو ملکونو نه اوس بیا دا خواهش کوو چې دا ډرون له غجې رالوځي راځي. څو وخته مخکې هم دا خبر سوی په مطبوعاتو کې، بیا یو چا دا خبر کړی چې شواهد دوی نه لري، شواهد ما سره موجود دي. ستانکزي دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د پاکستان لومړي وزیر ویلي و چې افغانستان د ترهګرو پر پټنځای بدلیدونکی دی او نړۍ دې د دې چارې مخنیوی وکړي.